السلام علیکم. د ډیرو دوستانو موبایل کې دا مسئله ده چې کله خپل فیسبوک اوپن کی د نه بعد کاغه یو پکچر رالی یا یو ویډیو اوپن کی نو هغه ورته اتوماتیک نه اوپن کیږي. په سیال باندې کلیک کی بیا لاندې ورته لیکلي یوز ډیټا بیلنس په دې باندې کلیک کړئ نه بعد به ورته دا پکچر شو شي یا ویډیو ګوري نو هغه ورته هم کی دا مسئله ډیر کسانو موبایل کې نه دا مسئله به هم د خپل موبایل کم فیسبوک ته نه به دا څنګه حل کوو. ډېر اسانه طریقه د ویډیو اخیره پورې ګوره ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ دا پیج داسې لایک کړئ که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو د داسې قسمي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو پس نمبر به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته فیسبوک هم کله اوپن کو د نه بعد به دلته تاسو لیکلي سویچ موډ دی یو بای ډیټا دی نو په دې بای ډیټا باندې تاسو کلیک کړئ. تینا بعد به تاسو داسې انټرفیس راولي دلته د بره سیټینګ ښکاري په سیټینګ باندې به کلیک کړئ. چې په سیټینګ کله کلیک کو دلته لاندې په دا 2 نمبر اپشن چې ډیکلاین اور ریموو د زونګ پروګرام ټرمز ستاسو سره کار سیمې باقي دا سیم نیم رالی خو دا مخکې چې کوم ډیکلاین دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کو دلته دوه انټرفیس تاسو ته رالی یو ډیکلاین دی یو کلوز دی نو دا به تاسو په ډیکلاین باندې کلیک کړئ. په دې هم کله کلیک کو نه بعد به تاسو خپل فیسبوک کې کلوز کړئ مکمل خپل فیسبوک کلوز کو دا نه بعد به بیا واپس خپل فیسبوک ته راشئ. بیا که ستاسو موبایل کې پکچر وي یا ویډیو وي هغه مسله مکمل حل شوي او داسې یو کلیک باندې ستاسو ویډیو هم آن کیږي او پکچر هم باڼه شو کیږي تاسو ته دغه مسلې ورته بیا نه راځي. نو دغه طریقه وه که ویډیو مو خوښ شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ د پیج دسې لایک کړئ. موږ د راکړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو د الله په امان.